دا هغه مسافر دي چې له محاصره شوي جعفر اکسپریس اورګاډي تر خوشي کېدو وروسته کوټې ریلوے سټیشن ته ورسېدل. काफ़ी वो मतलब असलात लेस थे लोग, उन्होंने हमला किया. ډیر زیات وو او په وسله سنبالو. هغوی حمله وکړه، خلکو ته یې ډیر تاوان ورسو. خلک زخمیان شوي، څوک مړه شوي. जख्मी हुए लोग कुछ फौत हो गए. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې له محاصره شوي جعفر اکسپریس اورګاډي یې ګڼ مسافر خوشي کړي او یو شمېر وسلوال یې وژلي. خو بلوچستان لیبریشن آرمي وایي 10 پوځیان یې وژلي او ګڼې ولسي کورنۍ یې خوشي کړي دي. امنیتي چارواکو د نومونو نه خپرولو په شرط د مارچ په 12مه مشال ډیو ته ویل چې د بلوچستان په کچې بولان ضلع کې د بلوچو وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن د مارچ 12مې په سهار هم روان وو. د چارواکو په خبره د ژغورل شوو مسافرو یو اورګاډی کوټې ته رسېدلی دی. دا تر هغه وروسته ده چې له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا BLA وسلوالو د مارچ په 11مه له کوټې څخه د لاهور پر لاره پېښور ته تلونکي اورګاډی جعفر اکسپریس په بولان کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړ. هغه ډله ادعا کوي چې 214 امنیتي او استخباراتي سرتیري یې یرغمل کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې له 100 زیات ولسي وګړي خوشي کړي. یو میرمن چې نوم یې نه دی معلوم وایي چې په محاصره شوي ریلګاډي کې د دې زوی هم دی. نوموړی په کوټه کې د ریلګاډي سټیشن چارواکو ته وایي چې که تاسو ته معلومه وه چې حالات ښه نه دي نو ټول ریلګاډي به مو درولې وي. موږ ته به دې ویلې وې چې ګاډی نه درځي. زه تا ته سوال کوم چې زما بچی مال راوله چې حالات دومره خراب نو تا ریلګاډي ولې نه بندول؟ ریلګاډي به دې بند کړې وې. د مشال ډیو لخوا ټول کړي معلومات ښایي چې په هغه اورګاډي کې نږدې 1500 کسان سپاره وو. بلخو د بلوچستان حکومت چارواکي وایي چې دوی د حالاتو سمولو خپل ټول کوششونه کوي. ایک سخت وخت ہے دا په ټول قام یو سخت وخت راغلی دی. په بلوچستان کې چې زمونږ کوم امنیتي حالت دی هغه ډیر ښه نه دی، خو د هغې هم خپل عوامل دي. د بلوچستان حکومت سره چې څومره هم امنیتي مشینري ده نو خپل غټ کوشش کوو چې دا ښه کړو. BLA د مارچ په 11مه په ټولنیزو شبکو په خپرې کړې اعلامیه کې د پاکستان حکومت ته 48 ساعته وخت ورکړي او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د بلوچستانو سیاسي بندیان، مقاومتي غړي او په زوره لا درکه کړل شوي کسان دي سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. د پاکستان حکومت د هغو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کورو چارو پاخي وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بګټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخت خپل جنگ جاري ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی.